السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست؟ کړاس په خیر یاست؟ وخت مو نه درځه کوم او سبجیکټ دی لږ غټیږي، ډېر ډیپ سبجیکټ دی سیده د دې چې دی یو پارټ ما جوړه کړې ده پارټ 1 یا به د ویډیو په اخر کې یا به دغه سرچ کې اډلین ګلند چې ته سرچ کې بس خپل بیا په دې سر خلاصي چې هغه ورنه ګوري په دې سر بیا یوازې نه خلاصيږي سیده راځي چې مخ ته زونو چشم راخته دی هغه هورمون ډرګ مراخصي په هغه کوم یو راخته دی هغه ته وایي کېږي اډرینل جیک نیورو ترانسمیټر مرخص دي. نو دا ترانسمیټر ته بیا په بل نامه هم وایي کېږي کیټاکولامینز په نامه باندې یا پلا د کیټاکولامین تشریح کول د مخ ته به پلس سره د خلاص کم بیا وزو مخ ته چې دا چیش لپاره دی ولې دا فنکشن یې مالته په پارت 1 کې درته ویلی دی خو دلته هم درته وایم دا د فلایټ اور فایټ لپاره دی یا شورټ ټرم سټرس لپاره دی دا ټیسټ دی. نو دا چې بیا هغه ویډیو وګورئ چې دا شورټ ټرم څنګه راځي فنکشن د دې چیش دی بیا دې په دې ویډیو سره خلاصي دغه چې سر نه خلاصي راځي ګورو اوس مخ ته اول مال اډرینل جیک چې دی یا اډرینل جیک چې ورته وایي دا چې دا دې ته وایي سمپاتیک نرو سیستم وایي دا داسې سیستم دی چې د خپل آزاد مختار دی سیده نیورو ترانسمیټر هغه یو دی چې کیمیکل دی چې سیګنل استي سیده د چې مخ ته په سبجیکټ باندې شروع سبجیکټ مو چې سره خته دی وایم سبجیکټ کوم یو هغه کیټاکولامینز دی کیټاکولامینز چې دی دته په بل نامه هم وایي کېږي کیټاکولامین از ا مونو امینز ان نیورو ترانسمیټر ان ارګانیک کمپوننت that has کیټاکولز اینڈ سایډ چین امینز یعنی د مطلب دا دی وای دا کم کیټاکولامینز دي دا کیټاکولز دي دا یو رنګ ته وای کم پینال رنګ چې دی پر دې باندې دوه ګروپ راشي هغه ته ایچ او په نامه باندې هایدروکساید په نامه یا هایدروکس چې کم دی یعنی دوه ایچ او یو لوړ راشي یو لاندې راشي پر دې رنګ باندې نو دې رنګ ته وایي کېږي کیټاکولز اور امین چې دی دا اوس ګوره پرس چین چې وګوره دا یو غټ چین دی سیده نو په دا NH2 چې دی دې ته امینو ګروپ وایي امینو اسید چې دی کم د پروټین چې دی کم امینو اسید چې کم پروټین څخه جوړي دا هغه ته وایي کېږي سمه ده نو خالي باید وساته سیده دا یو چین دی چې دته وایي کېږي کیټاکولامینز دی دا یو چین دی دا پر نوم دی ته وایي کېږي هغه چین کې دی چې دی هغه HO دی اور HO دی دوانه اور CH2 دی اور CH دی اور NH2 دی نو دا پر یو ګروپ دی سیده دا چې مختلف بایو سنتیسیس کې سر د خلاصوم خالي پیاد وسره کیټاکول چې دی غرینګ ته وایي اور امین چې دی امینو اسید ته وایي ادي چې مختلف دا ویډیو چې دا په بایو سنتیسیس باندې جوړوم سي د بایو سنتیسیس چې کوم دی کې هغه باندې ډېر فوکس وکړي یعنی کیټابولیزم چې دی یا بایو سنتیسیس باندې اځي چې مخته ا ټایپ اف نیورو هارمونز ا کیمیکل that is made by the neuron cells and the send signal of to other cells دا یو ډول نیورون هورمونونه دي هغه کیمیاوي چې د عصبي حجرو له خوا څخه رامنځته کېږي او نور حجرو ته سیګنل لیږدولو کار کوي یا د لیږدوي یا لیږدولو کار کوي نو د دې مطلب دا دی د دې جملو مطلب دا دی یا دا نیورون هورمون چې دی دا کم چې دماغي عصبي هورمون چې دی دا څه چم کې دا کیمیکل ته سم کې د کم ځای سره چې دا کیمیکل دا چې دی د نرو سیل سره چې کم چې دماغي حجرې چې دی دا هغه سره چې هغه اصلي سیګنل یعنی کم میسج یا کم یو خبره یا هغه اصلي نورو حجرو ته سیده دا د دې هورمون کار دی ویډیو لږ ډیپ ده خو په کرا د سر خلاصېږي سیده نو دیر آر 3 adrenergic نیورو ترانسمیټر یعنی درې اډرینرجیک نیورو ترانسمیټر شتون لري یعنی دی وایي دا کم هورمون چې دی دا کم اډرینرجیک نیورو ترانسمیټر جوړته وایي دا په درې قسم هورمون شتون لري یعنی لري په جسم کې لري هغه څنګه ډوپامین دی نرو اپینفرین دی نرو اپینفرین ته نرو اډرلین هم وایي کېږي سیده یو دی اپینفرین اور اډرلین دی سیده د اپینفرین ته به اډرلین هم وایي کېږي نو دی وایي دا درې هورمون شتون لري یعنی په جسم کې دا درې هورمون دا کم کیټاکولامینز دي دا درې هورمونز دي او روز دلته باندې به خپل سر په خلاصي دیز نیورو ترانسمیټر combinedly known as
دا نیورو ترانسمیټرونه په ګډه د کیټاکولامین په نوم پیژندل کېږي. یعنې د دې جملې مطلب دا دی وایي دا کوم کیټاکولامین چې دي دا یو څو هارمونز ته وایي، یعنې څو کیمیکل ته وایي، یعنې بایوسنتیسیس چې کېږي نو دا په یو په ګډه چې دا ګرده کوم ډوپامین، نوربفرین دا ټول سره یو ځای شي دې ته وایي کېږي کیټاکولامینز وایي کېږي، یعنی دا هارمونز ټولو ته کیټاکولامینز وایي کېږي. راځئ اوس مخته کوم د دې نور فنکشن مو دا کیسې زه نور نه تکوملي هغه ما په پارټ 1 ویډیو کې کړی دی. راځو چې اوس مخته ګورو چې د بایوسنتیسیس څنګه کېږي، دا کیټاکولامینز ده او کیټابولیزم بیا څنګه کېږي. کیټابولیزم یو پله خبره په یاد وساته، کیټابولیزم چې یو شی کاټي، یو میټابولیزم دی یو کیټابولیزم دی. کیټابولیزم هغه دی چې یو کیمیکل کاټي یې دی یو دغه کې. نو دا مخکې زه سره د خلاصوم. اول راځو بایوسنتیسیس کو. بایوسنتیسیس کې به یوه خبره په یاد وساته، فینایل امین اسید از دی پریکورسر کیمیکلز، یعنی دلته وایي د دې جمله مطلب دا دی وایي چې کوم بایوسنتیسیس کې چې موږ دا شروع کوو د دې اول شروعات یعنی بنیاد د کوم ځای چې یعنی اوس ګوره موږ وایي دا یو خښ ته موږ کېښودول اول، یعنی هغه خښ ته چې دی یعنی هغه بنیاد چې دی هغه کوم یو دی د هغه یعنی پریکورسر هغه سټارټینګ کوم کیمیکل چې دی هغه ته څه وایي کېږي، فینایل امینو وایي کېږي، یعنی سټارټینګ کیمیکل د شروعات کیمیکل دې ته الینین هم وایي کېږي. راځئ چې اوس مخته د زه یو ویډیو جوړوم په هغه باندې بیا په ډیټیل سره در خلاصوم. اوس ویډیو چې دلته څنګه د هارمون څنګه روان دي سټرکچر وایز هم در ښیم او نور مخته هم په کوم چې دی کوم هارمون راځي یا کوم کیمیکل راځي یا کوم هارمون اول راځي کوم بیا کوم کټیږي هغه ټول ښه. نو دا اوس هغه رنګ سو هغه حساب سو، یعنی کوم چې ماته ته مله داسې په ویډیو کې در ښیم او ویډیو که کومه لږ سر ښوره دغه دپاره به بخښه کوئ چې دا چې دی دا رنګ ما لږ خراب لیکلی دی بیا ته خپله هم سم وایسئ. دا رنګ چې دی دې ته فینایل رنګ وایي. دا دوه چې دی یعنی CH2 یا CH دې ته کېږي، یعنی دغه CH خالي چې دی دې ته COOH هم وایي کېږي. COOH دا چې دی اسید دی سیده او دا دې ته وایي کېږي کاربوکسیلیک په نامه باندې اسید دې ته وایي کېږي. دا COH ده سیده. دا اوس زه دلته ولیکم COH دا دې نوم سو سیده. دا چې په داخله کې چې دی دا NH2 چې دی دا امین ګروپ دی یا امینو ګروپ دی، امینو اسید ګروپ دی. نو د دې ګروپ څخه دا اوس ګوره پوره چین سو دې ته څه وایي کېږي، دا چین ته وایي کېږي فینایل الینین یا فینایل امینو اسید وایي کېږي. ښه راځئ مخته ځو چې دا بیا دی څنګه پروسس وکړي، کوم انزایم راځي چې بیا چیشو سره ګډ کړي. دی دلته راواخلي یو HO ورسره اډ کړي، د چا په ذریعه باندې فینایل الانین هایدروکسی لیز په نامه باندې چې کوم انزایم دی د هغه په ذریعه باندې دلته HO راځي. د دې سره نور ګرد هغه ګروپ دی یعنی CH2 دی CH دی یا NH2 دی. دا چې څه د دې څه چې جوړېږي تایروسین جوړ سو. تایروسین ګوره فینایل څخه بیا تایروسین جوړ سو. مخته بیا څه چم کې بیا بل انزایم راولاړ سي تایروسین هایدروکسی ایلیز کوم ځای مغلط وایي کې هغه به خپله په دا ویډیو کې سره سموسي ده. نو دا کوم انزایم چې دی دا بیا راولاړ سي بل HO ورسره دغه کې دا نور هغه ګروپ دی هغه حساب دی CH2 دی CH دی NH2 دی دې ته ډوپا وایي کېږي یا 3,4 ډي هایدروکسیلیز یا فینایل الانین په نامه باندې یادېږي. نو دا ډوپا سوله دا ډوپا بیا څه چم کې لاندې دا ډوپا کوم چې دی کاربوکسیلیز په نامه چې کوم انزایم چې دی هغه راولاړ سي دلته څه چم وکړي CO2 ځینې کې کوم یو اسید بیس ځینې کې او وختي چې ما درته ویل کوم چې اسید بیس و هغه دلته د دې ګروپ سره ډوپا چې ده دا ډوپا چې ده د دې لاندې ګروپ څخه ریموف کړي د دا ځای څخه ریموف کړي. دلته ګوره دلته CH دی دلته CH2 دی CH2 دا دلته ګوره دا دواړه ته چې ګورې به راځي فرق معلومېږي درته 4 نمبر کې دا څه ډوپا څخه ډوپامین سو. راځئ مخته ځو. ډوپامین بیا څه چم کې دا د دې سره کوم انزایم چې دی هغه ډوپامین هایدرولیز په نامه باندې یادېږي. دې څه چم کې دلته چې اوس ګوره دا ګروپ ګرده جوړ دی په دا CH لاندې د OH ګروپ اډ کې
او ایچ ګروپ چې ورسره اډ کړي یعنی هغه فارمولا سول هغه رنګ دی دې ته بیا وایي کېږي نرو ایفینفرین وایي کېږي نرو ایفینفرین وایي کېږي. نو دلته او ایچ سره اډ شو. راځي بیا مخ ته ځو ولې ویډیو اوږدې شي په دې وجه. دلته بیا څه چم کېږي میتایل ټرانسفریز ورته وایي. میتایل ټرانسفریز چې څو دا دلته چې کوم او ایچ ورواچوي هغه خو انفرین جوړ شو. نو دلته بیا میتایل ټرانسفریز یعنی اوړي دی. نو دلته بیا د څه شامل کې کوم چې دلته دوه او وې په دا خوا باندې د فینال رنګ و دې خوا ته دلته یو او ایچ ځینې ریموو کې سی ایچ 3 ورواچي. دا څه شو میتایل ټرانسفریز په نامه باندې یاد شو. نو نور ګرد ګروپ هغه دی ټوټل هغه ګروپ دی دلته دې ته ایفینفرین وایي کېږي. سیده ایفینفرین دا د څه شو دې ته بایوسنتیسیز وایي. دا دې حالت ته بایوسنتیسیز وایي. یعنی اوس راځو کیټابولیزم ته. کیټابولیزم ګورو. کیټابولیزم څه ته وایي کېږي؟ کیټابولیزم و دغه ته وایي کېږي کوم بریک ډاون چې کېږي د کیمیکل یعنی د کوم کیټاکولامینز چې دي د دیو بریک ډاون چې کېږي یعنی دی څنګه بریک ډاون کېږي ماتیي یې چې څنګه مات کو او په څنګه طریقه باندې دا دغه کو. سیده دا اوس ګوره ان کیټابولیزم ټو انزایم ورک بای د ډیفرنٹ میتھډ. نو دی وایي چې دلته دا کم کیټابولیزم چې دی دا دوه انزامه کار کوي هغه په مختلفه طریقو باندې کار کوي. یعنی هغه کار کوي نومان یې جلا جلا نومان دي خو کار جلا جلا کوي. سیده یو ته وایي کېږي MAO یعنی مونو امینز اکسیډیز دې ته وایي کېږي. یعنی دا دی څه چم کې په دې کې امین ګروپ ځینې ریموو کړي کوم چې NH2 چې دی NH2 چې دی دا ګروپ ځینې ریموو کړي او سټرکچر چینجي. دلته راځو چې اوس مخ ته ابل ګورو. راس اوس دلته بیا یو بل کوم انزایم چې دی هغه ته وایي کېږي COMT. او دا خبره په یاد وساته زه صرف په نومانو باندې باره درته یادوم شارټ فارم کوم نومان چې دی او په دغه باندې درته یادوم. دې ته وایي کېږي کټوکولز او میتایل ټرانسفریز. دلته چې اوس ګوره ما وختې درته وویل میتایل ګروپ چې شو د دې OH ریموول یعنی د دې ریموول دا لږ دغه شو د دې ریموول. نو د دا رنګ سره دې ریموول ته هغه میتایل وایي ټرانسفریز یعنی میتایل ورسره اډول یعنی میتایل ګروپ ته د دې سره اډول اډیشن دې ته وایي میتایل ګروپ ورسره اډول او سټرکچر وایز چینجول. راځئ اوس ګورو اول وارې ډوپامین کیټابولیزم ګورو. ډوپامین چې دی دا چې کله بیا بدلیږي او دا کیټابولیزم ولې ورو کوي؟ کیټابولیزم دا شروع کوي چې کله دا کیمیکل ریلیز شي نو هغلته بیا څه چم کې نور زیاتېږي نو دا بیا داسې چم کوي چې دا بدلیږي په دې باندې بدلیږي چې دی دا کیټابولیزم دا کوم ډوپامین اپرینفرین او نرو افینفرین دا بند کو نور مزید هلته دی ریلیز نشي هغه کار وسو یعنی نور تاوان ونه رسي نور تکلیف ونه رسي نو دې دپاره بیا دا کیټابولیزم کېږي یعنی دا کیمیکل بدل کړي چې هغه خپل د کار څخه فارغه شي یعنی کار څه ناکام شي کار د کار چې کوم وي هغه ناکامه کړي یا په بل هارمون واوړي چې کوم کار وتی نو دا چې سړی په یو ترتیب باندې لکه نو دا بیا روان ډیر کېږي نور مخصوص تاوانونه رسي. چې پارت 1 وګورئ بیا خپل سبق خلاصي. زه اوس ګورو ډوپامین کیټابولیزم ګورو. ډوپامین کې نور ټول سټرکچر یو رقم دی. دا کوم یو ګورو موږ MAO انزایم ریاکشن کې ګورو. سیده MAO کوم پاره کې چیش کې دی پاره کې NH ګروپ ریموو دا ولاړی ختم شو. دا چې ختم شو دې حالت ته وایي کېږي یعنی دلته ګوره COOH شو. COOH رالی هغه اسیډیک دی یعنی اسید ته واوړي نو دا چې دې ته وایي کېږي 3.4 ډای هایدروکسي فینایل دې ته وایي کېږي یعنی دا په دې انزایم کې دا ریاکشن کېږي دا رقم حساب ته دا دی اوړي. سیده بل انزایم ګورو کوم چې COMT په نامه باندې ریاکشن ور یعنی دې ته چې اوړي دی څنګه اوړي دی دلته خالي میتایل ګروپ ځینې ریموو کړي میتایل ګروپ چې ځینې ریموو کړي دې ته وایي کېږي میتوکزي تایرونامین په نامه باندې یادېږي دا هارمون بیا. سیده کوم ځای کې ما غلطه وایي زه هلته عکس کوم دلته په دا کونج کې در کومه او دلته په دې کونج باندې چې سم هلته ته وینئ دلته بیا کوم سلایډ چې جوړ دی. راځئ چې مخ ته ګورو.
نرو افینفرین کټابولیزم ګورو، یعنی دی اوس بندو د کټابولیزم ګورو کټوي. نو دا د څه چم کې ام ای او ایچ په انزایم کې ګر هغه فارمولا ده، هغه حساب دی دلته صرف ان ایچ ځنې ریمووز سی ایچ او ورواچوسو. سی ایچ او چې دی هغه الډي هاید په نامه باندې ته وایي کېږي سیده. نور هغه فارمولا سو فینایل تو ګلایکو الډي هاید په نامه دې ته وایي کېږي. بیا سیده راځو چې اوس کوم دوم ریاکشن چې دی سی او ام ټي په نامه باندې کوم انزایم چې دی هغه څه چم کې دلته صرف سی ایچ ورواچي، هلته او ایچ دی دلته سی ایچ ورواچي. نو دې ته کېږي نر میټانفرین په نامه باندې کېږي. راځو چې مخته ځو افینفرین کټابولیزم. افینفرین کې هغه ای ایچ دی صرف ای ان ایچ زندوري کا دا اوډي ګلایکو الډیهایډ په نامه باندې یا 3.4 ډي هایډروکسي فینیل په نامه باندې اوډي سیده خالي سی ایچ ورواچي. سی ایچ ته وایي کېږي الډیهایډ په نامه، په دا ځای باندې سی ایچ ورواچي. کوم بلب چې ما څه هغه دپاره بخښه کوي سي. اوس ګورو چې کوم سی او ام ټي په نامه انزایم طریقه باندې کېږي هغه ته وایي کېږي ایچ او یا سی 3 خالي دلته سی 3 ورواچي. دې کې سی 3 ورواچي، په دې کې ان ایچ ځینې ریموو وي سیده. دې ته وایي کېږي میټانفرین په نامه باندې سیده. نو دا پوره میکانیزم د مخ ته روان بیا د رقم. راځو چې اوس اخر ته ځو لفظ ته ځو. نارمل رینج به در وښیم او اخري لفظ به دغه کم درته سیده. دا ویډیو کې لږ خیره نه و، دغه لپاره به بخښه کوئ سیده. نو په لاس کې چې کوم پروډکټ پاته شي، یعنی په لاس کې چې کوم پروډکټ پاتې شي هغه ته وایي کېږي سلفو ټرانسفریز وایي کېږي سیده. نو دې پروډکټ ته وایي کېږي دا چې باره اخر د میټوکسي تایرومین په نامه چې کوم دی هغه واوړي په وي ایچ ای وي په نامه باندې، یعنی ایچ وی ای په نامه باندې واوړي سیده. او دا کوم افینفرین یعنی میټا نرو افینفرین چې دی دا بیا په وی ام ای باندې واوړي. دا میټا افینفرین دا هم په وی ام ای باندې واوړي. دا ټیسټ بیا په پارت 3 کې دا ګرځي ریکوریږي چې دا چیش مطلب لري د دې فنکشن چیش دی او دا هورمون بیا څنګه مخته ده کی. اوس دا ټیسټ به ته څنګه کوې؟ دا ټیسټ به ستا سره کنټینر در سره 24 هاور یورین به در سره، یعنی 24 ساعته چې کوم په یو بوتل کې به ته بولې کوې شاشې به کوې نو هغه بولې به تر اخلي. اوس ځینې نور مشینان راغلي دي هغه په سیرم هم کېږي، په ایډیټي باندې هم کېږي او ګرین ټو باندې هم کېږي هغه ته سیده. نو ستا سره به میکسیمم 24 ساعت یورین لازمن در سره کړي په بولې کې کوي سیده. نو دا کوم په کوم ګولۍ کې چې دا انزایم یا ام او انزایم په نامه یا سی او ام ټي په نامه چې کوم انزایم پکښې کې دغه ګولو څخه به احتیاط کوي، هغه ګولۍ به نه خوري یا بل داسې شی به نور سره خوري چې تاوان نه کوي. اوس ګوره د دې لپاره کوم انالایزر کېږي، یعنې په کوم ماشینو کې کېږي هغه زه دا عکس هم بغلته در ښکاره کوم، دلته نومان هم درته وایم سیده. دې ته وایي کېږي سپیکټرو فوټومیټر وایي کېږي. په دې ماشینانو کې کېږي دا ماډلان دي، قسم ماډلان دي، په دې کې هر ریجنټ خپل ترتیب لري. یا ایچ پی ایل سی په نامه دا میتھډ باندې هم کېږي سیده. نو دا خپل ځان ته یو مخصوص میتھډ لري. نو هغه چې دی د ټوټل چې ویني د 14 ویني سه بیا 14 ملي ګرام فر 24 هاور باندې دي، یعنی 24 ساعت دپاره دی سیده. ډوپامین چې دی هغه د 15 شپېته سوي سه بیا 4 ملي ګرام پر 24 هاور، یعنی 24 ساعت دپاره چې کوم 24 ساعت بولي د سره دا نارمل رینج دی سیده. افینفرین چې دی هغه د 1.8 ویني سه بیا د 0 ملي ګرام پر 24 هاور پرې نارمل دی سیده. او نرو افینفرین چې دی هغه د 12 ویني سه بیا د 15.5 ملي ګرام پر 24 اورز باندې، یعنی د 24 ساعت یورین به ته پکې شمارې سیده. میټانفرین چې دی هغه ټوټل وی ام په دې کې راځي د 0.7 بیا 0 بیا د 0.7 ملي ګرام پر 24 هاورز پر نارمل دی سیده. بل دی نرو میټانفرین چې دی هغه د 1.15 بیا راځه د 15 ملي ګرام پر ملي لیټر پر نارمل دی. او کوم ویډیو خوښ شوی یا کوم ځای غلط شوی هغه بیا تاسو خپل دوه ماره وګورئ بیا سم په خلاصېږي سیده.